السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو لیدونکو، ماهر افغان یم او د سی ام ډي فل کورس په 13مه ویډیو کې را حاضر شوی یم. ملګرو، نن موږ په دې باندې بحث کوو چې څنګه کولی شو د سی ام ډي کمانډونو په تھرو باندې زه وکولی شم یو اکاونټ کریټ کړم، یوزر اکاونټ ځان ته پاسورډ ورته ورکړم او یا یې بېرته ډیلیټ کړم. نو د نن ورځې موضوع زموږ یوزر اکاونټ دی. راځئ چې شروع کړو د نن ورځې ویډیو. ملګرو، که چیرته موږ غواړو د سی ام ډي کمانډونو په تھرو باندې یو اکاونټ ځان ته جوړ کړو خو پاسورډ ونه لري، بیا دا کمانډ دی. نیټ به ولیکئ، فاصله یوزر به ولیکئ، فاصله هر اکاونټ ته چې هر نوم ورکوئ هغه ورکوئ او فاصله سلیش ایډ به ولیکئ چې اکاونټ جوړ شي. کله چې غواړئ د اکاونټ بېرته ډیلیټ کړئ ملګرو، نیټ به ولیکئ، فاصله یوزر به ولیکئ، فاصله د اکاونټ نوم به ولیکئ ملګرو، فاصله او ډیلیټ به ولیکئ. که غواړئ دا ځان ته شو کړئ چې تاسو سره په کمپیوټر کې څومره اکاونټونه دي، نیټ به ولیکئ ملګرو، فاصله یوزر به ولیکئ. ملګرو، دې کمانډ په واسطه داسې یو اکاونټ موږ سره د دې کمانډ په واسطه داسې یو یوزر اکاونټ موږ سره جوړېږي ملګرو چې هغه پاسورډ نه لري. خو که ته غواړې داسې یو یوزر اکاونټ جوړ کړې چې هغه پاسورډ هم ولري، نو هغې لپاره کمانډ دی ملګرو، نیټس فاصله یوزر فاصله اکاونټ نوم به ولیکئ، فاصله پاسورډ به ولیکئ، بیا فاصله سلیش ایډ به ولیکئ. خو ملګرو، که تاسو چېرته داسې یو اکاونټ جوړ کړی وي چې هغه پاسورډ نه لري، نو اوس به ورته پاسورډ څنګه ورکړې؟ نیټ به ولیکئ ملګرو، فاصله یوزر به ولیکئ ملګرو، فاصله بیا به اکاونټ ولیکئ، د اکاونټ نوم فاصله سټریک به کېدوئ. دا سټریک ملګرو تاسو څنګه کېکاږلی شئ؟ شپ سره به 8 تکمه ونیسئ، تاسو ته به سټریک راشي، تاسو بیا کولی شئ هغه ته پاسورډ ورکړئ. نو راځئ چې دا ټول کمانډونه تاسو ته زه په ریل کې وکړم ملګرو او تاسو یې خپله وګورئ، نو ډېر به اسان شي. ملګرو، که چېرته زه کنټرول پینل ته لاړ شم او بیا یوزر اکاونټ ته لاړ شم ملګرو، که زه وغواړم چې ځان ته یو اکاونټ جوړ کړم هغه هم په ګرافیکي شکل، نو دلته به زه راځم ملګرو، دې ځای ته به کلیک کوم، ایډ ا نیو یوزر ان پی سی ډي پی سی ته یو نوی یوزر ورکړه، نو تاسو سره به یوزر جوړېږي. ما سره په حال 2 یوزران دي ملګرو. نو که زه غواړم په ګرافیکي شکل وکړم خو داسې کېږي، خو که زه غواړم د سی ام ډي له لارې وکړم ملګرو، تاسو به راشئ سمپل خپل سرچ ته، دلته به سی ام ډي ولیکئ او سی ام ډي به تاسو از اډمنسټریټر رن کوئ. معنا دې ته به ملګرو تاسو فل پریویلیج ورکئ، ټول حقوق به درته ورکئ چې مکمل فل رن شي، چې هر رقم کمانډ به کې بیا ایگزیکیوټ شي. زه به سی ام ډي ملګرو خلاصه کړم. کمانډ داسې دی ملګرو، زه به ولیکم نیټ سپیس یوزر او یو یوزر جوړوم د سټوډنټ په نامه ملګرو او فاصله ورکوم ایډ معنا دا راته ایډ کا. ملګرو، د دې کمانډ په تھرو باندې ما سره یو یوزر اکاونټ جوړ شي خو هغه پاسورډ نه لري ملګرو، ځکه ما پاسورډ ورنکړو که نه. نو که زه اوس راشم چېرته کنټرول پینل ته او په کنټرول پینل کې راشم یوزر اکاونټ ته او په دې کې راشم منیج انادر اکاونټ ته، یو یوزر اکاونټ به ما سره جوړ شوی د سټوډنټ په نامه ملګرو، دې ته لیکلي پاسورډ پروټیکټډ، خو دې ته پاسورډ پروټیکټډ نشته ځکه دې ته ما پاسورډ ورنکړو. اوس راځو دې طریقې ته چې څنګه زه یوزر اکاونټ جوړ کړم خو د پاسورډ سره. ملګرو، تاسو ولیکئ نیټ فاصله یوزر فاصله، دا ځل به زه د ټیچر دپاره یو اکاونټ جوړ کړم. ټیچر چې څنګه ولیکو معنا دا د اکاونټ نیم دی، دې پسې به سم د فاصله چې دې ورکړه بس ستا پاسورډ شروع شو او دې پسې به سلیش ایډ ولیکم. د دې کار دا شو ملګرو چې اوس به د ټیچر په نامه یو اکاونټ جوړیږي او هغه سره پاسورډ هم وي، یعنې هغه پاسورډ هم لري. که زه اوس راشم ملګرو کنټرول پینل ته او له کنټرول پینل وروسته یوزر اکاونټ ته او زه وګورم نو د ټیچر په نامه اکاونټ به جوړي خو هغه ته به یې لیکلي پاسورډ پروټیکټډ. ګورئ ملګرو، ټیچر پاسورډ پروټیکټډ دی خو سټوډنټ پاسورډ پروټیکټډ نه دی، ځکه دلته ما د اکاونټ چې ما جوړوو نو ما هغه ته پاسورډ نه دی ورکړی. اوس ملګرو پوښتنه دا ده چې یو اکاونټ ما جوړ کړی لکه سټوډنټ، دلته پاسورډ نشته، اوس څنګه پاسورډ ورکړم؟ نو ملګرو ډېره اسانه طریقه ده، تاسو ته به د خپل اکاونټ نوم معلوم وي، که درته نه معلوم سمپل ولیکئ نیټ سپیس یوزر. دا کمانډ تاسو په کمپیوټر کې ټول چې کوم اکاونټونه دي هغه درته ښایي. نو ملګرو ټیچر دی سټوډنټ دی، نو زه غواړم سټوډنټ ته پاسورډ ورکړم ځکه دا پاسورډ نه لري، نو تاسو به څه ورکوئ ملګرو؟ ولیکئ نیټ فاصله یوزر فاصله دا نوم به ولیکئ سټوډنټ او اوس به فاصلې چې ورکړه یو ستوری به کېږي د وینټر به کېږي، وایي پاسورډ راکړه ملګرو. نو ته پاسورډ ورکړئ چې هر شی ورکړئ، زه ورته ورکوم پیس. ته پاسورډ ورکړئ، ښه تاسو ملګرو پاسورډ ورکوئ خو ښکاري به نه، نو بیا انټر که یو ځل بیا دا پاسورډ ورکړه انټر. اوس ده هم پاسورډ واغستو. اوس چې زه لاړ شم نو سټوډنټ ته به یې هم لیکلی چې پاسورډ پروټیکټډ. که زه راشم وګورم سټوډنټ ته هم لیکلی پاسورډ پروټیکټډ. اوس بله پوښتنه زموږ ذهن ته راځي ملګرو چې د سټوډنټ ته ما پاسورډ ورکړی دی خو اوس یې پاسورډ ختموم، نو څنګه چل به کومه؟ اسانه طریقه ده ملګرو، دا ځل به تاسو داسې کار وکړئ. را به شئ نیټ به ولیکئ، فاصله یوزر به ولیکئ ملګرو او د هغه نه وروسته به د خپل یوزر اکاونټ نوم ولیکئ لکه سټوډنټ او اوس به ستوری کېږي او انټر به کوئ. دلته ملګرو تاسو پاسورډ نه ورکوئ، سمپل انټر او یو ځل بیا انټر، هېڅ به هم نه ورکوئ بس. نو په دې په واسطه به د اکاونټ نه پاسورډ ختم شي، پاسورډ به ته اوس پکې نه وي. اوس به سټوډنټ یوزر اکاونټ پاسورډ نه لري، نو سټوډنټ اوس پاسورډ نه لري.
نو په داسې توګه تاسو کولی شئ ډېر په اسانۍ باندې د یو اکاونټ نه پاسورډ هم ختم کړئ. که تاسو چېرته ملګرو په ریل کې یو اکاونټ نه پاسورډ ختموي په ګرافیکي شکل کې هغه تاسو نه زوړ پاسورډ غواړي او د په واسطه کولی شئ چې اوس لکه ټیچر ته ما پیس پاسورډ ورکړی دی زه غواړم دنه دا پاسورډ ختم کړم نو ما نه زوړ پاسورډ نه غواړي وړای نوی پاسورډ ورکوم نو داسې به ولیکم نیټ سپیس یوزر بیا د ټیچر یعنې اکاونټ نیم بیا به سلش کېدم نوی پاسورډ ورکوم ټیچر TEACHER ټیچر TEACHER ټیچر ګورئ ملګرو پاسورډ ټایپ ریټایپ د پاسورډ د پاسورډ نه میچ کېږي TEACHER ټیچر ګورم ملګرو پاسورډ مې ورکړو نو موږ کولی شو په اسانۍ سره چې موږ نه د اکاونټ پاسورډ ایر شوی پاسورډ یې راته نیز ده د CMD له لارې ډېر په اسانۍ باندې تاسو کولی شئ پاسورډ چینج کړئ ځکه دلته تاسو نه اولډ پاسورډ نه غواړي زوړ پاسورډ نه غواړي نو ملګرو دغه کمانډونه نن موږ زده کړل که چېرته غواړو اکاونټ جوړ کړو دغه طریقه ده ښه ملګرو اوس یوه خبر دا ده چې اکاونټ څنګه اوس بیرته ډیلیټ کړم ما سره ټیچر هم شته ټیچر اکاونټ ما سره هم شته سټوډنټ هم شته اوس یې بیخي ختموم نو څنګه چل به کوم ملګرو د هغې لپاره بس ولیکئ نیټ فاصله یوزر سټوډنټ اوس به فاصله چې ده ورکړه دلته ولیکه ډیلیټ همدارنګه نیټ فاصله یوزر هغه ټیچر هم ډیلیټوم فاصله ډیل منه ډیلیټ ګورئ ملګرو اوس ما سره دغه دواړه اکاونټونه نه دي ځکه دواړه اکاونټونه ما څنګه کړل بیرته ما ختم کړل د کم کمانډ یوازې د 8 په ځای مې ډیل اضافه کړو ګورئ ملګرو ما سره اوس یوزر اکاونټ یې نشته نو دغه کمانډونه ملګرو چې موږ زده کړل د ځان سره ما خو صرف تاسو ته یو شارټکټ یې درکړي تاسو ځان سره پوره تعریفات ولیکئ ځان سره صحیح ولیکئ ډېر مهم کمانډونه دي هر کله تاسو نه د خپل اکاونټ پاسورډ هېرېدو نو CMD ته راشئ او د سټیریک کمانډ په واسطه نوی پاسورډ ورکړئ علاوه بغیر د دې نه تاسو نه زوړ پاسورډ وغواړئ ښایسته کمانډونه ملګرو ویډیو بیا تکرار کړئ که چېرته کوم مشکل پکې ما خو ډېر کوشش وکړو چې ډېر په فصاحت او بلاغت سره تاسو ته دغه مفهوم در ورسوم نو ملګرو دا و د نن ورځې درس ډېر زر به انشاءالله زموږ ستاسو ملاقات په یو نوي ویډیو کې سره وشي مننه